تاسو په خپل چارپیرچل کې وګورئ چې د کم پښتون کور روان شي د وفات نه وروستو یې د هغه ماشومان یتیمانان شي نو خلک یې خیال ساتي. خیال ساتل خلاصه کې چې خپل خوږ تره په دغه یتیمانانو رویرونو او په کونډه روندار باندې بیا لوبې کوي او په مال وله خېټه ور واچوي. کم انسان چې په مخ د ځمکه باندې د بل کور روانوي نو تاریخ دا ګواه دی چې یو نه یو ورځ د هغه کور لوټې لوټې شوی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږه خواږه پښتانه وروڼه چې په پردي وطن کې په خوارۍ مزدورۍ باندې پیسې وګټي نو وطن کې ځان له یو وړوکي غوندې کورکۍ جوړ کړي او څوک نه څوک زورور او ظالم راشي کور وله وران کړي. لکه څنګه چې رحمت شاه سایل صاحب وایي زمونږ مرغۍ چې ډکې ډکې راوړي جاله یې کړي څوک د لیندې خاون یې اولي حلاله یې کړي. په هر میدان کې چې پښتون تر خپل کمال رسی د رقیب خیلو لښکره شي بې کماله یې کړي. زه یم عبدالله عابد. زما دا ارمان دی چې ټول پښتون قام دی معاشي او معاشرتي طور باندې ښه مضبوط شوی. استاسو ته زما دا خواست دی چې زما دا اواز خپلو ملګرو سره شریک کړي. کیدای شي چې څوک پې عمل وکړي خدای پاک یې ژوند جوړ کړي. زما استاسو به پکې پوره حصه وي. زه به استاسو ته یو قصه وکړم. زه چې کله وړوکی وم نو د غرمې به مو په لینده باندې مرغۍ ایشتلې چې مرغۍ به م وویشتله راپرېوته او مړه به شوله نو د هغې بچو به روتې روتې چغې شروع کړي چې موږ به یې ویرولو. د یرې د لاسه به م کور ته رامنډه کړې. مور ته به م چې قصه وکړه مور راته به وې بچې مرغۍ مولی واړه واړه بچې دي او ازار به درته کوي. زما خوږو پښتنو چې نن پښتون څوک وجني د هغه م واړه واړه بچي وي یتیمانان شي ستاسو څه خیال دی چې هغې به ازار نه کوي؟ خامخا به ازار کوي. تاسو په خپل چارپیرچل کې وګورئ چې د کم پښتون کور روان شي د وفات نه وروستو یې د هغه ماشومان یتیمانان شي نو خلک یې خیال ساتي. خیال ساتل خلاصه کې چې خپل خوږ تره په دغه یتیمانانو رویرونو او په کونډه روندار باندې بیا لوبې کوي او په مال وله خېټه ور واچوي. نو زما خوږو پښتنو تاسو ټولو ته او په خصوصي توګه باندې د معاشرې زورورو ته زما دا خواست دی چې د پښتنو کورونه مه ورانوئ او که نه صبرېږئ خامخا مو زړه کېږي نو دا یو خبره یاد وساتئ چې ګورئ د تاریخ هغه حصه به جوړه شئ چې په کم کې د هر یو فرعون سره د لښکره خدای پاک موسی علیه السلام سره مقابله کړې دی. فرعون یې سره د لښکره ناکامه کړی دی او موسی علیه السلام او د هغه قام یې کامیاب کړی دی. نو هسې نه چې بیا لکه د فرعون په دریاب کې لاسونه مروړی او بیا مو چې کوم دی نو دعا او توبه نه قبلیږي. نو هم نن موږ سره وخت دی چې د پښتنو کورونه نه دي ورانول پکار. او بله خبره به زه تاسو ته وکړم کم انسان چې په مخ د ځمکه باندې د بل کور روانوي نو تاریخ دا ګواه دی چې یو نه یو ورځ د هغه کور لوټې لوټې شوی دی. نو که چېرې مونږ د بل انسان کور روانوو نو اول دې دا سوچ وکړو چې یو ورځ به زمونږ کور هم روانیږي. ستاسو د کتلو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ، ودان آباد اوسئ، بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.